محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة آل عمران دا 25 آيات څخه تر 55 آیات پورې تلاوت شو. 55 ته خبره ودرېدل. د دې ربط د ما قبل سره دادی خو د حضرت عیسی علیه السلام قصه سره اخیستې وه. نو په دا مخکې آیاتو کې چې وو د حضرت عیسی علیه السلام رسالت او د هغه بندګي دغه دواړه بیان شو چې یو دی بنده دی خدای نه دی. په دغه کې خلک خطا وتلي دي. ابن مریم دی، مریم زوی دی، دغه سی وزیږي لکه دا نور انسانان چې زیږي چې د خدای زوی بولي. په دغه کې خطا وتلي دي. او بل خبر دا ده چې دی رسول دی. دا خبره الله عز وجل ذکر کړی و په هغه 40 آیات کې چې ورسولا الی بنی اسرائیل چې دی به رسول و بنی اسرائیل. نو چې دا دوه خبرې فیصله شوه. اوس بیا د حضرت عیسی علیه السلام مجاهده او تکالیف او د هغه کسانو چې د اتباع کړي دا په بیانې په دې کې هم دا ثابت شي چې یو څوک خدای پر هغه دغه نه خواري کیږي. نو خدای خو به دګر د جهان مالک پر ټولو به زور ورو. نو پر د خواري وزارت رکی ولې کیږي خو تاسو د خواري ته ګوري وزارت رکی ته ګوري څونه قدر ستړي سو دي. دا تاسو څنګه خدای بول دا نبی دی سیدی انسان دی خدای نه دی. دغه خبره اوس چې بیان یې نو مخکې بندګي او رسالت بیان شو. وسه تکالیف بیانېږي د ګردو سبه خلص دار او چې حضرت عیسی علیه السلام الہ نه دی لکه وخت د نجران چې وای عیسایان چې وای چې دا د خدای زوی دی په خپل خدای دی. الله پاک فرمای فلما احس عیسی منهم الكفر. دا فلما خو دا معنی چې پر دا مخکې را تفریق مخکې نو کومې خبرې سوي دي. مخکې خو هغه وی چې الله پاک ورزه دی بنی اسرائیل ته لږم دی بس چم کی خدای چې ورته راسي باروي ما تاسو د الله د طرف هغه ته معجزه راوړل. هغه د دې چې زبل کده چوپرک داسې شکل جوړوم پکشکل وکوم هغه به مرغز نه جوړیږي د الله تعالی په اجازه. زبه مرزادړون تشته بنا کوم زبه د پیس مریض تشته جوړوم او زبه مړ تشته راځوندې کوم یو مړنو مغه څو دانه او چې په کور کې مې د مثال په تور کم څه خوړلې هغه به درته شم وس به منو بره منینو. خدای لوی غټ دلیل دی چې دا ګرځه درته وکم برخه بونه سره کانې کېږي چې دا د الله تعالی رسول دی. بار چې نو زه درته وایم هغه به منی د رسول خبره خو سړی نه ردی. د چې دغه خبري ورته بیان کړ دغه بنی اسرائیل ته هغه بارا ورته چې یا موږ تا نه من چې رسول دغه وخت کې بار بنی اسرائیل دوه طریقه کیږي که يهود دي که نصارا خو ګرد بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولادات دلته چې د عیسی علیه السلام د خبرې چې انکار وکي
د یو څو خلکو دغه نو برای يهود سو منکرین سو پر برای د يهود نومور لره ورکول سو دا چې د عیسی علیه السلام تایید و نصرت وکي جت نصارا او سو نصارا معنا نصرت کوونکې د عیسی علیه السلام نو د بنی اسرائیل تقسیم و يهود و نصارا او ته دغه ورځ څخه وسو چې دا يهود دا نصارا ته کوم ورځ څخه د حضرت عیسی علیه السلام دعوت دور پیش کی او دی بر کفر وکي بر المشتان منو دا نه منو کې نو يهود سول چې بر موږ د موسی علیه السلام پر جن پاتس و نور ترا واوښتل ور موږ هغه جن غوړه کوو دا چې د جن ور سره ومني یو څو لږ کسان دغه ته نصارا ویل کیږي چې د متبعین ترنه په دنیا کې موږ نصارا بول نصارا د نصرت څخه دي چې د مرسته په هغه وخت کې وکړه دغه ځای وس الله پاک بیانې وای فلما هغه وخت احس چې احساس کړل معلوم کړ احس معنا احساس یو شی چې یقیني معلوم سره ما دا خبر احساس ک په حواس مې درک کړل عیسی حضرت عیسی علیه السلام منهم د چا څخه دغه د منهم زمير واغه بني اسرائیل تراجه دي نو د دعوت او ټول بني اسرائیل ته په نبی د ګرد بني اسرائیل د فار دي او کفر وکي الکفر کفر یذن احساس چې دا کافران دي پر ما کلمه نه وای قال نو عیسی علیه السلام باره وویل والمن انصاری من سوق دي انصاری کومه کان زما الا الله د الله د طرف خواته چتلون کی چې سړی زاهبی زید الله او خواته د الله رضا خوښ نو څوک په دالار کې زما کومک وکینو یا الا الله د الله د فارزخ پیسې نرم چې ولر ورکم من سوق دي انصاری کومه کوون کې زما الا الله د الله د فار قال ویل الحواریون حواریون خلقوا ویل ولنحن انصار الله نحن مشي انصار الله مشكو مكان د الله يعني انصار نبي الله دغه نبی انصار مجو چې دا ته واز نبی بس زموږ جمرستکو دې زګر ورټکاو مشي کو مكان د الله يعني د الله د نبی او آمنا مش ایمان را وړي دی بالله پر الله پر هغه رقم چې اتوه چې دعوت را ترکه و الله پاک دغه سدي الله شریک نه لري کوروالا نه لري زوی نه لري پر هغه رقم د سره منو د عیسی علی السلام دعوت نو خو دې پر الله پاک باندې ایمان درلودي خو خرافات په ګډول هغه ایمان نه ونه لکه زموږ په زمانه کې چې ځینې جهال د ایمان دا وکړي چې وی پښته بار درا کافر دی بتري دغه شیان درته وایي په ایمان کې چې بار نه په کتاب کې نه په حدیث کې په یو ځای کې لانی یا نو پر هغه رقم ایمان چې هغه عیسی وایي دغه ایمان ور باندې راو په دې ځکه ما دا خبر ورسره کښې شو چې دی وای موږ انصار الله انصار نبی الله دا الله تر لفظ باندې خواته د نبی مضاف غواړي الله کومک ته ضرورت نه لري خو نبی ضرورت لري دین ضرورت لري نو یا دین الله یا نبی الله چې موږ انصار د نبی د خدای یا د الله د جن پسې مې دلته بل خبر دا کښې شو چې آمنا بالله موږ ایمان پر الله راوړ دي پر هغه رقم چاته وای پدې کې بداسې چې مې پر الله ایمان راوړي اما هغه د ایمان پکې کې و پیچل سوچ معنا خو په تام راوړي کنه نو ولې مستافر کم راوړي چې موږ په خوا په کوم خبره کوله غصب علامه نه لري یا چې اتوا یا دا معنا چې نو ته هم سره منو واشهد او تنو شاهد سبي په دې خبره سره چې ان موږ مسلمون موږ منونکي او تابعدار پر دغه خبره نور باندې شاهد سه په ورځ قیامت د الله په حضور کې اجر باندې ادا ک چې دغه کسانو پر ما ایمان راوړي الله پاک پر تا امر راوړي د حواریون دغه صورت پر موږ نو ته شاهد سره دا په آیت کریمه کې دغه حواریون چې د خپل خبرې خپل د ایمان تایید کوي چې الله پاک تم را باندې شاهد سره ربنا ای رب زموږ برای دعا وکړه آمنا موږ ایمان راوړی دی به ما پر هغه کتاب او پر هغه احکام انزلت چې تا نازل کړي تا چې کوم احکام پر عیسی نازل کړي پر هغه ایمان راوړی واتبعنا الرسول واتبعنا او مشتبع داری کړی د الرسول دغه رسول چې د حضرت عیسی دی ګور الرسول کې الف لام د عهد فارس مراد دغه رسول ځنی مراد دغه واتبعنا الرسول اوغه خبره چې د آمنا بالله سره په ځمن کې ودلته په صراحت وکړه الته په ځمن کې څنګه رااله چې آمنا موږ ایمان راوړ دی بالله پر الله چې څنګه عیسی وای معنا خو نو دیم ومنه دلته دغه دی په صراحت هغه معلومه ضمنانه په تصریح کې دلته وویل چې واتبعنا موږ متابعت کړی دی الرسول دغه رسول چې د حضرت عیسی دی الله ته نو خاصه چشکیره بنا خو د خاصه فار وکړي چې ای رب زموږ دغه خاصه پیشي فاکتبنا مع الشاهدین
فاکتبنا ته موږ ولیکه مع الشاهدین د شاهدینو سره مو نه ولیکه نو خو هغه د عیسی علیه السلام د رسالت شهادت مو ورکړي ستا د وحدانیت شهادت مو ورکړي نو اوس مو په شاهدینو کې ولیکه شاهدین نو څوک دي دا چې دوی خواست کې الله پاک ته چې موږ په شاهدینو کې ولیکه څوک مفسرین وایي د دې څه مراد امت محمد علیه السلام دی چې موږ هم د محمد علیه السلام په امت کې ور داخل ک الته مو ولیکه هغه په ورځ د قیامت هغه پر ټول امتو شاهدی ورکړي کې نو کې کسې په یاد په سورته بقره کې رسو چې هغه امتونه به منکر وي مستخفون نبیانو جن دی رسولي نبیانو ورسولي مو دغه شاهد پیش ک شاهد به د نبی علی السلام امت راشي وای دغه شاهدینو سره مو یو ځای ولیکه دا فضیلت راکه موږ هم د محمد علی السلام د امتانو سره ولیکه چې هغه ته کوم ثواب نور کې مشکم راکه دا یو ترجمه بل ترجمه دا د چې د شاهدینو څخه مراد انبیا دي چې د انبیا علیهم السلام سره موږ ولیکه چې دا د هغه اتباع دي دا منکر نه و دا د سنو چې د هغه عداوت کوي یا د هغه ملګری و د شاهدینو په ډله کې مو ولیکه د انبیاو په ډله کې لکه موږ خدای د نبی علی السلام په ډله کې راو پاتې معنا په امت کې د نبیانو مراوله په منکرونو کې مو مراوله دا ترجمه سولنه درېمه ترجمه دا چې ارڅوک چې د الله د وحدانیت شاهدی او کې خوګر د الله په جلا دفتر کې لیکلي دي او ارڅوک چې د الله د وحدانیت منکر دي خو د کفارو په دفتر کې لیکلي دي د شاهدینو سره مولک موږ هم د موحدینو سره ولیکه چې هغه الله یو غني نو په درې سره تفسیر دا د معنا حق خلق ځنې مراد یا امت محمد صلی الله علیه وسلم یا انبیاء علیهم السلام او یا د موحدین خودی الله ته دغه خاصو کې چې دغه دا بوج ته موږ ورجاور وړاګر چې زحمت کار دی ګرد قوم منکر دی موږ یو څو نفر ورسره ملګری کیږو الله نو ته مو ولیکه په شاهدینو کې د ازمش کار څخه قبول تر دې ځای خو د آیت کریمه ترجمه شوه وسوال دلته دا ورجیر چې د حواریون څوک دي چې دلته عیسی علیه السلام خواسته کول من انصار الا الله حواریون ورته چې موږ انصار یو د الله پاک د دین او خاطر د الله د نبی او خاطر موږ کومک کوو د حواریون په تفسیر کې چې دی روح البیان لیکلی دی وای دا د سنو چې دا بس په زرو خلک به دوه سنپاره و نو دا دوه څوک و څه دوه بیان و دا دوه به دغه دی د کالی چې منځ د خلکو کپړې په مزدوري باندې ورسپاکي او یو څه ډاله چې د مایانو ښکار به کاوه مایان بنول په بازار کې به خرڅول یو څه دغه و یو څه چې ور انګریزان او د خلکو جامې رنګول نو دا ګرد یو ځای سره ناشتي حضرت عیسی علیه السلام د دایوی ډلې څخه پښتنه وکړه چې څه کار کوي غول مردا د مایانو ښکار کوي براتول تاسو ما سره ملګری سي زوره چې درجه غټ ښکار دروښه څنګه ورول د انسانان بشکارو انسانان څنګه ښکارو برل خو هغه د الله څخه یغی دي چې څنګه کې د الله دربار ته راوستي ګویا کې وزرونه دی ورته دلته چې داخل کړه یو ښکار دا بل دی ونی دا بل ښکار د انسانان بشکارو نو چې هغه ښکار کوي هغه فقط د دنیا پیسې دا ښکار بو په د آخرت ګټه ده هغه په دې خبره کانیه دا بنور چې تاسو کار کوي غوېل براول چې موږ خو چې ډیر انګریزان موږ انګریزي کوو شعر انګریزي کې رنگ ورکوي وکړو ته و راځي زه یو داسې رنگ در وښیم چې بیا نو نه ایسته کېږي هغه نو کم رنگ دی دغه د الله د توحید د جن رنگ دی مخکې تېره سو چې هغه د صبغة الله آیت کریمه چې په سورة بقره کې تیر سنو ومن احسن من الله صبغه څوک دې الله شرنګونکي دا جن چې چاته ورکوي ګویا کې د جن په رنګ دی ورنګاو دا بیا نه دا پوخ دی بره د انسان په ځکه هغه د جن خبره ټینګ سي ورنو چې کپړې رنګ در دې راځي چې انسانان ورنګو په چې شی به رنګ کو په جن به رنګ کو د جن پرم به ولړو دا رنګ چې واخلي بیا نو نه پاتې دي ته دا وویل دا بل ډلې چې ولتسی بیا چیش کوي غول مخ بیا د کپړې پاکو د خیرو څخه بل چې کپړې پاکې د خیرو څخه خو راځه زه به در وشم انسان به د ګناه او د کفر پاکو په هغه به اختصو د دماغ څخه به دغه مردار د نجس خبرې پریولو چې د کفر خبرې په دماغ کې دي دماغونه به ورسه پاکو نو دا خو ګرځي درانه کارونه دي ولې چې انسان د یو رنګ باسه په بل رنګ یې کوي د سړي مغز وشلم به کوي چې مؤمن یې کلمه ویلې چې په دې نه پېوې نه پس په خدای درو نو دا چې سره د ایمان نه راوړي ته بیا دې په جن پېوې نو دا ګران کار دی چې ته رنگ ور کوي او کپړې ته دا ساده کار دی دا خو انجینیم کوي چې کښنیانیم کوي دا څه غټ کار ته راځي چې ورجا ورو د غټ خلکو غټ کارونه نو حواریان دغه دولس کسان دي په تعداد کې خود اختلاف دي کم او بیش بلري خو دغه ګرد قصې نقل سي چای واز دو بیان بوللی چای واز انګریزان بوللی چای واز هغه د مایانو ښکار کوونکي بوللی روح البیان ولاوي دا دغه ګرد پکشي کې اری وته د دې مزاج خبره وکړه اری په خپل کیسه کې قانې کې چې راځي چې دغه قانون کو نو دغه حواریون دغه کسان سولش د ذکر سوال وسنو حواری چې دی اصلي په هغه چا اوس مترجمه کو مخلص دوست
چې دغه مشاهده کې ستا کومک ته ولاړ دغه یو ترجمه د حواریون معنا مخلصین خلک او اوس دغه دولس چې اصلي خو دی وده مخلصین او اوس په مخلصون مترجمه کوو دغه دوه آیاتونه پر یزه باندې مکمل شو اوس دلته یو سوال واردېږي د نصاراو د خوا څخه پر دغه آیت کریمه باندې هغه دا دی چې شنو خو تاسو عیسی علیه السلام خاص د بنی اسرائیل نبی بولی د بل چا د پاره چې دی نبی نه بولی دی خوای چې دا د بنی اسرائیلم د ګرد د رقم دعوا کوي تاسو ویل واس چې نبی علی السلام چې دی دا د ګرد انسانیت د پاره نبی دی تر نبی علی السلام د مخ کوم نبیان چې ارسیو دغه د ګرد انسانیت د پاره نه و د خپل قومو د پاره و نو چې عیسی علی السلام د خپل قوم د پاره و چې بنی اسرائیل په حواریونو د څه کار درلودي چې ورل چې حواریون چې لزما کومک به څوک وکي راځي چې دا کار وکړي راځي چې دا کار وکړي نه حواریون خو بنی اسرائیل نه کداش خبرې ته متوجه سویاست د دې جواب دادی چې اول د تاریخ د لارې دغه کله ثابته ده چې حواریون بنی اسرائیل نه کدی په بنی اسرائیل کې شامل سي خو د دې خلکو سوال نه ورګیر چې بابا خو بنی اسرائیل څخه دا یو ډله وجلا و دغه نو خو پرځي خلک نه ونه چې واده د بل قوم څخه وده کله د دعوت حق درلودي چې دعوت ورلرو دا خو کدی د بنی اسرائیل څخه خو سوال ختم شو جواب ورسره ختم شو کدی د بنی اسرائیل د ډلې څخه نشي نو بیا حضرت عیسی علیه السلام وجه دعوت وکاو داغه جواب دار چې دا څه نه بیان د آدم علیه السلام چې راونه سي تر محمد اخر زمان نبی پوری صلی الله علیه وسلم د ټول هغه ماشینه یو دی هغه اصولي خبرې چې موږ ورته وایو چې د الله وحدانیت هغه په امنت بالله کې کوم شیان ذکر شوي دغه امنت بالله د آدم علیه السلام هم دغه امنت بالله و د عیسی علیه السلام هم دغه و د موسی د هم د یو لکه زیر وزر د ګور د امنت بالله دغه یو د ایمانی شیان یو دی نو دغه ایمانی دعوت چې دی دا په خپل قوم څخه خاص نه دی هغه عام دی ارچاتی ورکولای شي نو دا خو هغه د ایمان په اصول کې د دعوت لرو ورکاوه چې الله پاک یو وګڼي د الله تعالی د پاره شریک مګڼي نو دا په خپل قوم څخه اختصاص لري په خپل قوم چې مختص هغه فروعات مختصي کداس په خبره ته وس پیدلیاس نو دا دعوت په اصول کې او اصولي دعوت چې دی هغه چې کوم قوم ته د ارنبي دا ورورسدي پر د باندې لازمه ده منی به حتی که مرشد عیسی علیه السلام دعوت هغه اصولي دعوت یادوم چې د عقاید سره اړه لري د نبی علیه السلام قوم ته راس مجبور دي به منی د ردولای نس ولې خدای عین هغه دعوت چې محمد علیه السلام کړی یو به فروع دي فروعات چې دي که یو قوم ته خپل نبی نو ورغلی د بل قوم نبی فروعات ورسه د واجب د ورسره منی بنو تا ته خو ما مشته خو زړې فروعات نه لري چې واجب د پلان نبی پر فروع یم دغه فروعات دغه احکام دي لکه بارن ول منځ دی روزه د حج دی زکات دی کالی پرې ول د مور پلار خدمت دا به فروعي احکام دي چې د عقیده څخه جلا دي په فروعات کې چې دي ارڅوک د خپل نبی په فروع مکلف دي موږ د عیسی علیه السلام فروع نو عمل کولای چې هغه سره معاملې کو ولې خو نبی ارسن خپل فروعات راوړي د عیسی علیه السلام د مذهب خلک چې کوم فروع دي ته په وخت ورکول شوی د موسی علیه السلام فروعات منسوخه و تر موسی علیه السلام مخکې چې بیا کوم نبی تر سوی داوود علیه السلام هغه فروعات بیا په هغه منسوخه و عقاید نه منسوخه کیږي فروعات منسوخه کیږي په د احکامو کې یو دیش وزیر روزانه سی بده 50 ورځې نسی حکم دار رقم ورکول شوی یو کپړی چې مرداري سیمین یا بل ته وایي غچیګه دا حکم ورکول شوی یو د مال څلورشتم ورکی بل د مال څلورم ورکی دا فروعات فرق سره لري نو په فروعات کې یو قوم ته خپل نبی نو راغلی دا خپل نبی فروعات پر لازم دي که خپل نبی د درلودي لکه مش خپل نبی لرو په فروعات کې د هیڅ بل نبی متابعت مستجائز نه دي چې وسره وي کو چې وسو څوک پای برای فرق نه څه دي خدام د خدای کلام دي انجیل هم د خدای کلام دي تورات هم د خدای کلام دي په هغه عمل کړی په هغه مرویا دا رقم نه ده په فروعات کې د اخر زمانه به فروعات به تعمد کوي په عقاید کې فرق نه لري عقاید ګرد سره یو شی فرق نه سره لري خبري جواب تاسو زده کی جواب څه شو چې دغه دعوت شو دغه حواریون ته ورکول سوی دي دا په اصول کې وو په اصول کې چې برکه د بنی اسرائیل څخه نه دي ام پر مکلف دي معنی به خود د دعوت ولر ورکی کدا په فروعات کې نو بیا دي خپل فروعات نه درلودل فروعات عملی احکام نو خود عیسی علیه السلام دعوت ورکی چې خپل ابن له نو مجبور از ما غیر باره معنی نو د دې څخه دا نه لازمي چې عیسی علیه السلام د ټول انسانیت لپاره نه بي د بنی اسرائیل لپاره دي او دغه په عقاید کې ورکی یا دغه خلک اگر چې د بنی اسرائیل سره د بل قوم څخه خپل نبی نه درلودي چې خپل نبی نه درلودي د فروعات پر لازمي دي نو د دې څخه عمومیت د رسالت د عیسی دی نثابته ولې چې حضرت عیسی علیه السلام هم دغه عمومي نبی او ټول انسانیت لکه محمد علیه السلام غلطه ده په دغه ځای دی دلیل نشي ویلي کېدای چې په دا خبره تاسو وسپې دلیل یاسنو
تر دې خبره چې پسې راتېر شو ومکروا ومکر الله پر دا ځای خبره ولاړه ده. دلته چې دی هغه د منکرینو مکر الله عز وجل بیانوي. هغه دغه یهود و چې منکر سو د دعوت څخه برای کېلو چل ورته جوړ کړي، لکه سړی چې څوک میلمه کې چې میلمه مې بره په راوڅرخېږي چې راسي چې مړی کړو، نو دغسې په یوه کیل کې راوستی، غوښتلی چې برای قتل کې اچوینې وي، برای په یوه خونه نه نیستې، برای ته دلته په دا خونه باندې ننوځه بس دی دلته اوس دار ورته جګي برای زړی چې ځان به ځینې خلاص کړو. ځینې مفسرینو لیکلي چې یا دی ځینې وتښتېدی باره چې پوه سو چې وژنې مې ځغاستې اخر په یو خونه کې یو ځای خونه ولاړ په دغه ننوتې دروازه د شا دخوا په ځان پسې وتړه، خواخونې لوړه دربچه درلودله غټه چې انسان تر وتای سي. ادی چې ګرده راله تورې ورڅخه یو سره پر راوڅرخېدل، دلته به هغه دار جګی دار داسې جګ لرګی ودرې بل دس باندې شیر دی، بیا نو انسان دلته زړوي په دغه باندې باره نو چې هغه مړ شي، نو برای وته ورننوځه دروازه ورماته که برای به راکش که دار اوس موږ جګ کړي. هغه چې ورننوتي الله عز وجل جبرئیل امین ته امر وکړي برای چابکه پورته که تر بچای وباسه. جبرئیل امین رالی که تاسو دا کار نو څنګه کیږي په دا یو غړي کې یوسف علیه السلام چې ورونه څاته اچو چې رسیه پرې کړل، نو څا خو مثال په تور سړی ضرور رسیږي عرش چیرې دی دا د څا مسافه نږدې ده، لا ولاکه یوسف علیه السلام پر ډبره ځنې مشته چې تکیا کی، دا خو برکه تاګ دی، دا خو د ملوک تاګ دی، هغه مسافه خو به خلل شو مګر ځنې و نه رسیدي تکیا کی پر ډبره کرا کښناو. دلته چې علاوه د ځنې راپورته ک د سترګو په رب کې عیسی علیه السلام پر دغه در بچا ځنې وېستي. په قرآن کریم کې راځي چې الله عز وجل وایي چې بل رفعه الله الیه، په سورۃ نساء کې په 155 آیات کې راځي چې دا الله پاک پورته کړي دی وجلې نه دي ځینې اسمانو کې ژوندی یو تر اوسه پورې ژوندی دي، د هغه اسمانو د جنتو لباس الله ورکړي دي، خوراک او څنګه هغه د جنت خوراک څخه دي، د دې خوا څخه نه دي چې دغه زمانه پای شي بیا راتاکیږي. په حدیث کې راځي چې هغه د دمشق د شام په علاقه کې یو مناره بیضا ده، خلک به د جمعې لمونځ کوي تر دغه ځای پورې به جبرئیل امین راوړي پر مناره به ودرې بره به خلکو ته راغږ کوي ځنه راوړي، خلک ورته راځي دا څوک چې ځنه راوړي. حضرت عیسی علیه السلام به د اسمانو ته څنګه راتاسو چې دلته ځنه غواړي دی هغه چې راتاسو ماغه جلا مسله ده اوس ځنه راوړي، ځنه چې راوړي بیا نو دلته بیا د حکومت کې حکومت په چا باندې کې په دغه جن د نبی صلی الله علیه وسلم کې چې بیا اخر د خردجال چې ورته وای یا دجال چې ورته وای دغه سره جنگ کوي، هغه به بیا مردار کې ورسته بیا د وفات کیږي. وفات اصلي هغه وخت راځي دلته چې دی د دې مکر یادي چې دا سړی دروازه ماته کړ ورننه وتی چې دی ورته راوي بس مې په دارو هغه خو نو ولکه چې نو د غوښته چې د اخره اوځي ودی توي چې دا څه سوي دي په ځکه نه وتی که څه خو نسته. الله تعالی دا د مخ دا رقم کې لکه د حضرت عیسی علیه السلام هغه د چهره د پر مخ باندې ور اواره کړ، هغه چهره معنا ور راور کړ، هغه سرنګ د چې دا سر راځي دی ورته ولاړ عباس تر ورته کاش کړ، هغه د چې ناری چې مکه کې بعد خلکو خورته تجربه مرته اکار ور خلاص کی ورسته بار راوخت پر ځای وځړ شورته به کته برل خالی لکه از موږ د انډوالغه او مخه لکه د عیسی علی السلام کته هو عیسی علی السلام دی خو از موږ انډوال شو او کدا از موږ انډوال چې کپړې هغه رقم دی حضرت عیسی سوسو ابره په دغه مابین کې سره تردد په کې واقع شو. دغه ځای الله پاک یادی چې دی خو سره چلو تدبیر وچلاوه مګر الله زما تدبیر ته بیا ګوره و مکرو دی چلو تدبیر وکي ومکر الله ومکر او چلو تدبیر وکي الله الله پاک دی د هلاکت لپاره کوي، الله د خلاصون لپاره کوي. الله خپل مکر څنګه یادي والله خیر الماکرین، والله الله پاک چې دی خیر الماکرین هغه خیر بهتر د چا دی د مکر کوونکو په ټولو مکر کوونکو څوک بهتر دی الله عز وجل. ولی د نور خلق مکر اکثر پر درواغ او پر چل بازی او پر دوکو باندې ولاړی، لکه که سمونه چاته اخلي هغه خطا باسي. د الله عز وجل مکر او تدبیر چې دی درواغ نه پکې کې راځي پرشتیا او بل د نور خلق مکر گای رسواس خلق په پوسه. د الله تعالی مکر دوه نه قوی دی چې الله په قران کریم کې په فرقان کې د په باره کې ادي تفصیل ورلروات کې مگر نصارا د خپل اخرت نه ذکر برا یا غم پر دغه باندې چې سوي دي زړول سوي دي په دار سوي دي په دغه د سلیف ته دی سجده کوي، نو دا دی ته ډیر محترم دی، دغه سي علامه په کورو کې م پرېږدي که په خونه کې گای په تعمیرانو کې چې دی کړکۍ جوړي کړکۍ په دغه شکل جوړ کړي یا په د پټوانو کې شي خامک کوي دغه شکل یې ور کړی. پیغمبر علیه السلام تر هغه وخت به قیامت نشي چې په محراب کې د صلیب عبادت ونشي.
هغه ودغه اوس زمانه ته اشاره ده چې مسلمانانو صلیبیانو دغه د اړیکه سره نږدې کړي ده. زړه غواړي چې صلیب په محراب کې وزړي او د جامع المنځ یا مثلا پنځ وخت المنځ هغه په کلیسا کې چې موږ تاسو خو نو څه فرق سره دواړه د یو خدای عبادت کو. پیغمبر د اخیر زمانه نقشه دغه ویل ده. نو ظاهر د امځنی ګرځي چې په پټو کې دغه شکل جوړ کړي لکه د جمع نه د اسرې چې حساب په جمع کې مګر و د جمع د غلان خطر سره آکاش کده د چې پر تیر سید بارنه د صلیب دی په نور شکلو کې هم دی جوړي. نو دی دغه د صلیب نقشه چې و بارل پر دغه دی زړولې و الله چې دی الله ویزه خیر د ماکرونم زما مکر ام پر قوي او هم به درواغ. معنی هغه تدبیر چې ما د عیسی علی السلام د خلاصون د پاره وکي تر در بچا مې ځنی وېستي. نو نن موږ د نصاراو سره نه منو دغه خبره د اختلاف ته الله عز وجل د دې دا خبره ورردی چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الله پاک وایي چې نه دی قتل کړی دی په دې کې د چارات ام وکي د يهودو چې هغه مش قتل کی. وما صلبوه نه پر دار جوړول دي پر نصارا وای امراد وکي چې دا نه پر دار جوړول سوی دی نه الته دي بلکې الله پاک پورته کړی دی اسمانو ته پر دې باندې چې شو شبهه واقع سو. نو دغه نقشه چې د دې ده د اسلام په شار کې ماته عمومي نشه ګرځول په خپل معبد کې کنه سارار دي خپل پر کم خو عبادت ورلدي کې په خپل معبد کې شي دي کنه د ماته د مټر باندې نس لیکلای چې د مټر په بازار کې د هسپتال غږردي دغه نقشه پر لیکلي. مسلمانان د خیریه مؤسسه د پاره د میاشت هغه سره میاشت نه دغه نقشه ورکی چې دغه مټر باندې لیکلي چې دا کومه کې مټر د خلکو تمرست ورکی موږ هلال احمر بوله یا سره میاشت. کفار چې د نصارا کفار هغه په خپل خیراتي شان باندې دغه چې دغه د پاره مشکو چې دغه سره راځي شي. نو خود هغه د طالبان حکومت چې برای دي توله چې ستاسو مټران چې د لې چلیږي دغه نقشه دي استکه د استاسو مذهبي شهري د مسلمانانو شهر دي خپل مذهبي شاعر بزنا په کوڅو په شهرو کې نڅغلای دی بارا تعویل ورکی برال دا خو نو صلیب نه دی دا خو دا پونټکی ده دا مریض ته چې پونټکی ورولګه یو سالوشن دس پرواچی بل دس پرواچی دی دا باندې ورته وکړه. طالبان ورته ولیا د دې پیست پونټکی داسې لګاوه چې وږي لګول یو دلته پر تیر کبل دلته پر تیر کده سم تر لکراسه و چې پر بل تیر کې پونټکی خدا سم لیکل کیږي. دی ولیا دا رقم نه د مر پر دغه باندې غټ جنجال سره راغلی خبره په دغه ځای کې د مکر څخه دی زده کړه دا خبره. نو اوس چې دی په د مکاتب او سکولو کې هم د دې درسونه ویل کېږي خو مؤمن بچي باید ورته پیداري چې زما د قران عقیده ده نه ده ما ته قران دا شوجه د چې عیسی علی السلام ژوندۍ په اسمانو کې دی نه چا په دار کړی دی نه قتل کړی دی دوی خطا وته په خپل کار کې دوکاس الله مکر ورلو کې مکر معنا چم والله الله پاک خیر د ماکرینو دی. په دا پسې ځای ته چرالم اذ قال الله یا عیسی دلته چې دی په دې ځای کې د الله عز وجل د عیسی علیه السلام سره چې کومه وعده کړې دي چې دغه نه مکر وسه دغه نه مجاهده د وکړه د یو حواریین ملګری سول او يهود د قتل کوشش کاوه د الله وعده نو وسګوره چې د نبی سره بیا کوي. اذ اغه وخت در فیات قال چویل الله الا پاک یا عیسی ای عیسی ان زم متوفی زو وفات کوم کيم کستا تا وجنم پر خپل کیم چې وعده دې پر صدايه ترجمه ته په ځین کې ولر بیا دا په د سوال ورافع او زرا پورته کوم کې ان کستا الا یزما خواته اسمانو خواته جرا پورته کوم دا دوی بعد ومطهر او زفا کوم کې ان کستا من الذين ذا هغه کسانو څخه کفرو چې غو کفر کړی دي چې د يهود کې چې غو ستاپه بارک اول ستاپه نسب کې دغه واقع کول برای نو مرمدار به نو مور زنا کړی چې میړه نه لري نو د ځین پیدا سوی دي څنګه خو معنا برخه نو سړی چې د زنا څخه پیدا شي خو ارمونه بولی دغه شان نسبتونه و حضرت عیسی علیه السلام ته کول نه علاوه د دې تهمتو ته ځین پاکو و مطهر او زفا کوم کې کستا من الذين د اوغه کسانو د تهمت څخه کفرو چې دي کافران وجاعل سلام وعده داد زګر زون کوم الذين اغه کسانو لره اتبعوا چې متابعت کړی دي کستا چې د حواریون دي یا نور ست اتباع دي چې پتا ایمان راوړي دي دا زګر زوم څنګه فوق الورد تربیره کامیابه الذين تر هغه کسانو ګرځم کفرو چې هغه کفر کړی دي چې يهود دي نصارا به پر يهود وروړي اله يوم القيامه تر ورځې پر د قیامت دی ولاکه به پر نصراني حکومت کې نصراني چې دی هغه به پر يهودي باندې حکمران دا بني اسرائیل ګرځي يهود دا ګرځي علاقه چې په ولاړ دي نه ولاړه ده هغه د امریکا او نصارا او چې شاله غوړي ده شاته هغه ناس دي یا سعودي ورته ناس دي په مټکی نیولې دي بني اسرائیل چې وس په ګرد حکومت کې کداغه عرب سمدن پرشتہ ورته ودري ولکه یو خلاود
د ایران یو پاچا دلته جوړ شوی دی خمیني نومېدی هغه به ویل ول دغه مسلمانان خو چې یوه ډبره دغه سی ورغورځي مرمۍ مو ورغورځي خو اسرائیل په خدا کړ پورته سي غرب پر جوړ مسلمانان دغه نه ډیر دي یا به چې یو سطل وبره واخل پروتي کې سلاب په خدای چي یوسي خو اتفاق سره کې دا وسه بلایس عرب بیا د اتفاق ماته و چې یا ولی خود د امریکا سره جوړ د امریکا چې هغه ورته پر د بنو نظر ساکه د ازما بچندر دی د لیبه ساکه نو قرآن دغه وعده ورکړې ده چې دا څوک ستا متابعت کوي هغه به ګرځي پر يهودو غالبي يهودو که ارزه حکومت کوي که کار کوي په مرسته به دغه خلکو کې چې دغه خلکو ته به شاته کوي چې یا مسلمان دي غشتري مسلمان یا د نصراني دي ثم الی مرجعکم بیانو چې قیامت رالی علاوه بیانو الی و ماته مرجعکم رجوع استست د ګردو را ګرځیدل کې په قبرو کې ام به تر راځي کدا غسم رسی به راځي ونجي هغه به راځي فاحكم بينكم هغه پنځم وعدانه دغه ده فاحكم ذ حكم في سلكم عملي بينكم ما بين سكستاس فيما فاغ خبر کې كنتم تشتسواس فيه فاغ کې تختلفون اختلاف مکو چې يهود عيسى عليه السلام بدبري او تس کلمه پر ویل يا عيسى عليه السلام الله فاكم واحد ورتغني د الله صفات بیانول دي د الله تعالی لپاره غلط صفات بیانول نو الله پاک دغه په سبب به عملي زال تدروکم د فاحكموا ترجمه ما داسې وکړي چې فاحكموا ذ في سلكم عملي یو تشریعي فیصله د دلیل فیصله د الله ورکړي چې الله پاک دلایل ویل چې دغه د دې خبره باطله ده د اسلام خوا چې دغه حق ده د نور منکرینو خبره باطله ده د انبیاء خبره حق ده په دلیل خو دلیل دی ګرځم ملامت کی دا چې علاوه چې بیا ما تراسي زنو الته فیصله کوم هغه عملی فیصله ده عملی فیصله څنګه دغه په پراترین کې درس کې د خیرت څه بیان کې چې عملی دغه د چې علاوه نو په دلیل نه پیږي دا یو دوزخ ته پوری اول ته جنت ته درځه دغه نو عملی فیصله ده کدا اس په خبره پويږي هغه د يهودي او د منافق اختلاف مو پیادي چې په مسله کې سره دعوا او یو منافق د بل يهودي او هغه يهودي بار ورته ول درځه خو چې نبی عليه الصلاه والسلام سو استاپر نبی به پیسه چې نبی عليه السلام تر له قصه ورته بیان کړ پیغمبر خو د يهودي حق کیږي دا په ظاهر چې مسلمان دغه چې څنګه کې دی وکړي چې سره وته له يهودي ولسکانه برای تر ازازه ما صاحب تور چې دی څوای نو خو څونه خطرناک خبر د پیغمبر په سلام نه مانی حضرت عمر ته چې حضرت عمر صاحب ته ور دروازه وروټه کول چې راتل خیریات يهودي ول دغه سره دعوا ده د څور ذکیږي نبی عليه السلام ته ورلستي نبی ته هغه ما په خوا په سلام ور دی راځي چې د سم پښتنو کې دی څوای حضرت عمر صاحب ته ودرې زوس په سلام را باس اچکور ته ولر تر د بغل سر داس نیول او چرالي چې بیا وتل پر د ځمن کې کړی ولته زموږ بره د عمر په سلام او دغه ګور دا عملي په سلام ده چې په دلایل خو نه کانې کېږي خو بل ځای مم دلیل سره ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کړه په دې نه کانې نو عملي په سلام غواړي په قولي ته نه کانې رب العالمین او حضرت عیسی علیه السلام ته وای چې نو البته بیا ځ عملي په سلام درکوم عملي دغه ده خو وعده څو وعده وکړي اني متوفیق ز وفات کوونکې مستفر خپل ټیم د خپل ټیم خبره بور سره مرګره کوي ولی هغه د دې لپاره سوال کیږي خدای يهودونه سره په دغه آیات بیا بیرته دلیل درته وای دغه مسلمان ته قران راغلی قران منی خستا کتاب دی و خدای غلی په قران کې ذکر شوی چې الا فکم موسی علیه السلام ته عزت او وفات کوونکې خو موږ وایو وفات یا فقط دی په دار پاري وفات شوی خو قران دی وای ورافعک باجی پورته کوم خدای خپل قران سره ومنه په دغه موږ چې دلته چې الا د ته عزت او وفات کوونکې پر خپل ټیم اوغه د قیامت سره نږدې دي چې بارج هغه وخت ور یادي دا اوس ته پاره ورافعک را پورته کوونکې کته نو دا وفات د مخ دی کدا رفع د مخ د خو اول رفع د اسمان ته پورته کی دا وفات خو د قیامت سره چې اوغه وخت را نږدې شنو دا ولې د مخ ذکر کړی موږ ترتیب خو ضروری نه دی کوم طالبانو چې دا نحو ویل د خو او د مطلق اجتماع د پاره دی کده ترتیب د پاره دی د ترتیب د پاره خو فارج حرف عاطف دا خو و دی فقط یو دوه شان چې تو اسمات و پلانې رااله بلا د مخ ورسته څوک معلومه چې کوم یو د مخ رااله کوم یو د ورسته رااله دا خو دا غره کم چې الله دا غزمات ساسره څو وعدید یو خدای وفات په خپل ټیم باندې اگر چې دا ورسته کیږي بلکې دا رفع د صفات چې د خونی څخه د باسه متر د اشری چې هغه دی لا ساته ونه رسیږي او بل نو مطهر کستا پاکون کې کوم ته متونه پر دلګې د قران کریم هغه د رفع کړي لکه ما چې هغه د سورته نساء د آیاتو حواله درلره درکړه نو د متوفیق په خبره کې چا استدلال کاوه هغه ته څنګه وای دا د قران وای چې زستا او پاتکون کې معنا وجون کې د مرسوي دي موږ هغه خپل ټیم یادي وس نه یادي دا وس مرسوي دي بل جواب یې دادي
چې وفات و دغه ته وایي یو موت دی یو وفات دی. موت دغه دی چې د انسان کالبوت پاتې شي روح یې الله ځنې بوځي. توفی دغه ته ویل کېږي چې د بدن سرایه پورته کوي. نو بله خو دلته مرګ ته اشاره لا نسوله چې اینې زه متوفي زه پراوړونکی یم که ستا د بدن سرایه پورته کومه. هغه وفات نه دی ځینې مراد چې موږ د مرګ په معنا استعمال. وفات دا بله معنا هم لري چې بدن و روح دواړه پر لمرګري. نو چې روح و بدن دواړه پر لمرګري دا مړی بولي. دا خو مړی نه بولي خو د ژوند پورته کېده یې مراد. نور جوابونه هم لري. دا دوه یې عمده جواب دي چې ما درته وښول. یا متوفي که پر خپل ټیم دا ټیم ورسره چې په هغه وخت کې یادوي اوس نه یادوي چې اوس یې وفات کړي. یا متوفي که پره پورته کوونکی روح بدن دواړه عبر د مرګ معنا نه ځینې اخیسته کېږي. نو یهود و نصارا په دې باندې استدلال نشي کولی. دویمه وعده د رفع و چې هغه الله ترسره کړه. بله د مطهرو که ده چې زه تا پاکوم د هغه تهمتو څخه چې دی در باندې وایي من الذین کفروا د هغه تهمتو څخه چې کفار یې کوي. هغه هم الله پاک د تطهیر وکړي په قرآن یې هم وکړي. هغه د ده په معجزو یې هم کړي چې د خدای زوی نه دی او یا دا دی چې معنا هغه په نسب کې شی نشته. وجاعل الذين تبعوك دا څلرمه وعده الله ورسره وکړه چې هغه کسان چې تا متابعت کړي دي هغه به الله پر هغو کسانو ګرځم چې کافران دي تر قیامت تر ورځې پورې به الله دا وعده الله ورسره پر کړې ده چې نصارا به پر یهودو برلاسي دی به پر هغو باندې قوي هغه لاس به پر لوړي معنا سترګې به پر لوړي. پنځمه وعده دا ده چې ثم الی مرجعکم بیان و ما تاسیس د ټول راتګ دي فاحکم بینکم بیان و تاسیس تر منځ عملی فیصله کوم. د قول فیصله خو دا د په دې دنیا کې بیان شو. د دلیل فیصله خو دلته بیان شو. په کوم شیانو کې فیصله کوي فيما کنتم فيه تختلفون. الله په هغه څه چې اختلاف سره کاوه چې هغه د حق خبرې دي انبیاء بیانول او د منکرون نه منل. د عملی فیصله باندې بیا څنګه هغه باغ دي د فاما الذين څخه به بیا سبا د خیر راشي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.